در مصر یک تعداد از برادرای پشتونی ما رفتن پیش برادرای پشتونی صوبه سرحد که به نام پختونخوا فعلا یاد میشه. گفتن از هیچ مکتسی و اتحادیه جوره او. خوب متوجه باشه. از هیچ مکتسی و پختانو یا اتحادیه جوره او. جوابشون چی بود؟ زاورکشه सबसे पहले पाकिस्तान د هر سنه مخکې مونږ ته پاکستان مهم دی. پښتووالی مونږ ته مهم نه دی، پاکستان مهم دی. و بلش میگه زاورکشه مونږ پاکستانیان یو، مخکې پاکستانی یو بیا پښتانه. یک درس است برای تو افغانی، بل خانه ما افغانستان است، عزت ما افغانستان است. مولوی صاحب ولې دلته جهاد نکوئ؟ چې په افغانستان کې تاسو د جهاد لوبه او میدان جوړ کړه افغانستان، موږ خپل وطن نه خرابوو. ګوره تا گنج ته یو درس دی، به تو گنج یک درس است که مولای پاکستانی میگه ما وطن خود خراب نمیکنیم. تو چرا وطن خود خراب میکنی؟ موږ خپل هیواد خو نه خرابوو، خپل ملک خو نه خرابوو. دلته خو د انګریزانو قانون دی مولوی صاحب. په افغانستان کې اوس هم د فقه اسلامي قانون مدني افغانستان ته چې وګوري د اول نه تر اخره پورې ټول علما دلته ناست او فقها دلته ناست. دا فقه ده، فقه اسلامي ده. او دلته خو الحمدلله فقه اسلامي قانون دی او هغه یو فوټوکاپي د انګریز دی. مولوی صاحب ولې دلته جهاد نه کوي؟ دلته خو یو آئیني هیواد دی که نه؟ آئیني څه مطلب؟ یو قانوني هیواد دی. ستاسو په شان خو غیر دا قانون دی چا دی مولانا صاحب؟ پیدا یو آئینی هیواد دی. خب دا تا یو درس دی. درس وقتی که او با وجودی بودن قانون انگلیس که از خاک خود دفاع میکنه، ما با وجودی که الحمدلله اسلام ما و تو به اونجا بردیم، بت در اونجا ما و تو شکستاندیم. بت شکن کی بود؟ محمود غزنوی. فاتح کی بود؟ احمد شاه ابدالی. و الحمدلله جهان ما و تو منور ساختیم. فرزندان سرزمین فراموش نکن، از امام ابو حنیفه تا ابو علی سینا تا امام رازی و همچنین میایم تا مولانا تا سید جمال الدین افغانی تا محمود غزنوی تا احمد شاه ابدالی. اصلا افتخارات خو از توست. امروز یک کسی که 5 روز قبل این استقلالش، هنوز هم استقلالش فکرن زیر تاثیر انگلیس است، او میخیزه به تو میگه که برو تو قانون نداری و کشور نداری، برو جنگ کن. ولی خودش بگوی چرا جنگ نمی کنی؟ میگه ما خودم مقابل قانون و کشور و خاک خود جنگ نمی کنیم. جوانا کلان درس است. اسلام، افغانستان، وحدت و یک پارچگی، مبارزه علیه هر نوع تعصب، تعصب مذهبی، تعصب زبانی، تعصب سمتی. چرا؟ که قندهار و که لغمان دی زمون وطن دی، که هرات و بدخشان دی زمون وطن دی.